قموال صاحب زه ډېر زیات زه به تاته یو خبر وکړم. زما خبرې ستغي وچې ډېرې کریکې، خو زما خبرې لږې پاکې. قموال صاحب ما له الله پاک دا یو موقع راکړه، زه ډېر خوشحاله شوم. زه الن کې راغلم، اوس د ډیوټۍ نه ستړی کټ ته ختلی یم او زه یم په اماراتو کې پاتې کېږم، او چې ستا د الله یو څنګه راغی ډایرکټ بېرته راکوشم. ما چې دا کال وکړم روم کې خلک وده و، بهر ستا د خبرو دپاره بهر ته راووتم. قموال نن ټاکینګ ستا دی، خو نن زما ټاکینګ چینج دی. ما ورته به نن بحث کوم په ملي بیرغ باندې، او بحث د تعلیم هم چې دی نو دا انتهایي ضروري دی. په دې دواړو باندې انشاءالله ما ورته نن ټاکینګ کوو شارټ او لازمي. قموال صاحب تاسو د تعلیم په لحاظ سره خبره کوله، نو زه به تاته تعلیم دا خبره چې ده دا پسې دویم نمبر کو، پس نمبر خبره چې ده دا د پښتنو د اتفاق او د ملي بیرغ. قموال زه هسې یو پوښتنه لرم او پوښتنه دا کوم چې د پښتنو د دې لر افغان ور افغان تاسو وایې، په دې خبره زه ستاسو مرګستیا کوم چې ټیک د پښتون سړی چې دی نو دا همیشه عمر له په دماکو کې مري، همیشه عمر له قرباني پښتون سړی ورکوي، خو پښتون سړی له هېڅ څه بیا په لاس نه ورځي، یو په یو وهي او بل په بل وهي. نو زما د دې خبرې مین مطلب دی د پښتنو د بې اتفاقي راغلي څنګه دی، دا ولې بې اتفاق دی؟ لر افغان بر ته ولې کنځلي کوي، بر افغان لر ته ولې کنځلي کوي؟ وجه څه کیدی شي؟ ښه، اول دا دی چې کله په دې هیته کې چې حکومت دې هیته کې چې حکومت د دغه حکومت د انګریزانو حکومت جی قموال صاحب د انګریزانو حکومت کله چې انګریزانو واته نو ډیوایډډ روډ چې ورته وایي، اول دا کار وکړو چې افغانستان په دوه تقسیمه کړو، لکه لر او بر، دا یو وطن او یو خلکو. ښه، بل یې راواغسته چې په دې کې علاقه غیر جوړ کړه، اپریدی بیل کو، شینوارې، ممن، یوسفزي، صافي، دا ټول داسې تقسیم کړه. دا اول ګرام دا دی. بیا په دې کې مولیان را پیدا کړه چې کوم مولیان د انګریزانو ته کار کوي. ما په خبره د یقین نه راځي، تاسې ورشئ د ولي خان بابا خدای دې وبخي، د هغه یو کلیف دی، هغه وایي چې زه باجوړ ته تلم، یو ډریور ته سټډي کړی مې لیدلی دی، هغه ډریور سټډي پرتې وي چې په هغې کې د 300 مولیانو تنخواه د دغه ځای د په لندن کې اوسېږم، د دې لندن نه راغلی. صحیح ده که نه؟ د انګریزانو او دا اوس هم دا تنخواه دي. او ته یقین کوې چې دلته زمونږ یو ملګری دی په وردګ ته بیا پېژنې، په سوشل میډیا باندې ډېر راځي، هغه بیا دلته لاړو لایبرري کې، هغه پرچې ما ته راولېږلې. نو دا چې دی دا د هغه وخت نه کړی، او دې چې هر ځینه وتي یو مشکل جوړ کړی. اوس د پاکستان او د انډیا په منځ کې کشمیر دی، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې ډونرلینډ دی، دغه یې کړی، دا چې په هر ځای کې دي دا کړی. نو اولنی کار خو دې دا کړی چې دا موږ او تاسې ټولې تقسیم کړي وو، ټولې یو بل سره اچولي چې زه یم چې زه خو یوسفزی یم، ته وایې چې وروره زه ټوله یو افغاني او پښتاني سره. خو دا شروع چې ده د دغې نه شوې ده. بیا په دې کې ډېر کار زموږ او تاسې د دغه انګریزي مولیانو کړی دی. موږ او تاسې سره همیشه یې د انګریز په فتوا یا د کفارو په فتوا باندې دلته په موږ او تاسې باندې په یو بل باندې جهاد. زه ته دا اوس هم وایم ته لاړ شه پښتونخوا ته لاړ شه، افغانستان مجلسي دننه ده، دوه خبرې داسې وکړه دوباره په همغه ټینګه فتوا باندې د کفر فتوا ورکوي. نو دا د سوشل میډیا دغه نه دی چې ته یا دا خلک وایي چې د سوشل میډیا په وجه باندې نفرت جوړ شوی، پښتانه سره یو بل سره بیل شوي دي. وروره دا خو سوشل میډیا نه وه چې دلته وروره په 1915 کې دلته زموږ د افغانستان نه د بعضې د مجاهد په نوم باندې لیډران راغلي او دلته کې ورته کومک ورکول کېدو، ټوپک یې ورکول کېدو، د شهید په خلاف باندې هلته جهاد ته خلک رالېږل. یعنې دا د هغه وخت خبرې دي، دا شی شوی دی. جی قموال صاحب مننه کوم. قموال صاحب اصل خبره دا ده که چېرته کې پاکستان یا افغانستان فار ایگزامپل خبره کوم ونښلي، لانجه شي، جګړه شي، نو نیم پښتانه دلته اوسېږي، نیم پښتانه بره اوسېږي. مثلا پښتون سړی چې دی نو دا هار نه مني. چې کله پښتون سړی هار نه مني نو دیو به هغې زموږ په دې لرو پښتنو به بر وژني او برو پښتنو باندې به لر وژني. چې کله دا راواغسته شي په یو بل یې سپلېږي، تاجک، ازبک، ترکمان دا به بېرته د دیو سره جوړ شي. نو چې جوړ شي نو موږ به پکې وځپو، د دیو به جوړ لا شي. نو قموال صاحب زه لنډه دا خبره کوم چې د دیو د اتفاق حل میډیا دی، که د دیو د اتفاق حل چې دا ټیکنیکل باس دی که پریکټیکل باس دی،
په میډیا باندې خو د دوی یو کېدل نه کېږي چې په میډیا تم ډېرې نارې وهي زه ستا هر کله چې که ستا لایو دغه راشي یا ته لایو یې زه نه یم زه وروسته ګورم خو لازمي زه ستا لایو ګورم نو د دې خو په میډیا حل کېدل خو نه دي د دې حل خو میډیا نه دی چې تم په میډیا چغې وهي بل په میډیا چغې وهي زم په میډیا چغې وهم د دې حل به صحیح مطلب د دې حل به څنګه چې دا یو ځای بالکل د میډیا خبره دی که میډیا دوه رقم خلک استعمالوي، یو کنځلمار یو مثبت میسج ورکوي چې خپل قام ته شعور ورکړي. هغه کم چې کنځل قموال صاحب هغه کم چې کنځلمار هغه د هغې خپل اوقات هغه خپل حصه خپل اوقات په کنځلو کې ښایي قموال صاحب. ګوره میډیا ډېر غټ رول ادا کوي. میډیا نن سبا دا ټول جنګ چې دی د میډیا د لارې دی، خو د میډیا د لارې هغه ته څه رقم میسج ورکوي داسې نه دي چې ټول خلک راځي ټوپک رالي یا ټول خلک راځي چې مهربانه فیسبوک ته راشي. یو پیغام ته ورکوي، یو شعور ځوانانو ته یو شعور یو دغه ورکوي. فرض کو اوس په افغانستان کې نن دغه وشوه په جنکو مکتب کې دغه خودکش وشو یا بم وچاودېدو، و دغه میډیا د ټول خلک ورور دنیا ته دا میسج رسوي که نه. نو عملي میدان کې زه درته یو خبره وکړم که لر دی او که بر دی چې د پښتنو تقریبا که 99% زموږ دغه لیډران ټول خرڅ شوي دي، ټول دروغ وایي. که کله د خپل قوم ته دې رښتیا وویله هم به لر د مصیبت نه خلاصېږي هم به بر د مصیبت نه خلاصېږي، خو چې رښتیا ووایي او رښتیا ګوره تا اوس د تاجک خبره وکړه، دا تاجک او دا خو بېله خبره دلته په دغه 45 کاله کېږي چې مستقیم د پنجاب په پښتونخوا کې هم اور بل کړی، په سوات کې، په وزیرستان کې او په افغانستان کې. نو باید په دې باندې موږ تاسو کار وشي چې دا ولې دا جنګ دی راوړی، دا خلک کوم ځای نه ټریننګ کېږي. موږ ته خو خلک موږ سره خو نور ګاونډیان هم شته که نه، ولې دومره شکایت د بل ځای نه موږ ولې نه لرو؟ نو دغې باندې خبرې کول پکار دي چې عملي زموږ او تاسې مشران یې، ځکه موږ او تاسې کشران یو هغې د تنظیم یا پارټۍ سره تعلق دی، هغې ته ویل چې د دې شخړې او شخړې حل چې دی اصلي پنجاب سره هم نه دی، ځکه پنجاب خو یو غلام دی، د امریکې غلام دی، په دې کې کوم شک نشته چې امریکې سره خبرې وکړي. او دا موږ پښتانه دوه شیونه ورته ویو چې موږ تعلیم او موږ صاحب باندې په ګېډه مړېدل غواړو، څنګه چې سعودي دوبۍ او دا نورو ځایونو کې خلک ژوند کوي داسې ژوند موږ غواړو. موږ نه جنګ کوو نه لانجې کوو صاحب مهربانه، بس په امن فضا کې ژوند کوو. نو دغه د حل لاره ماته ښکاري، بله ما سره داسې خبره نشته. ښه قموال صاحب ستاسو خبرې ته زه ډېر زیات ستاسو خبرې شکریه ادا کوم. بالکل په سوشل میډیا چې دی نو دا په 100% کې چې دی نو دا 70% چې دی نو رولز د سپورټ ادا کوي، 70% چې دی نو دا سپورټ ټول په سوشل میډیا چلیږي. ټیک دی بالکل جی تاسو جی. نو زه دا وایم تاسو لکه بل ورځ وي چې یار په پلان کې ځګین کې د عمران خان لپاره دومره خلک راوته زموږ د افغانستان احتجاج او هغه څه دماکې شوي وي، ستاسو 60 کسان دراوختي او هغه غریبانان پکې شهیدان شوي ډېر زیات وزیرستاني. نو هغه تاسو ګیله لرله چې یاره زموږ خلک راونه وتو، زموږ په آواز باندې د خلک ډېر کم راووتو. نو دا څه وجه ده ولې خلک نه راوځي؟ وجه څه ده چې تاسو خو لکه دا کومه خبره چې تاسو کوئ، تاسو خو پښتون سپورټ کوئ، تاسو وایئ چې د پښتوني نه تویږي، د پښتوني نه په هر ځګین کې تویږي، د هر پښتون مور کونډی، د هر پښتون بچی چې دی نو دا یتیمي. دا وجه څه ده؟ دا خلک بیا ولې نه راوځي؟ د دې خلکو ضمیر ولې دومره اوده دی؟ دا خلک ولې نه راپاڅي؟ وجه څه ده؟ لکه خبره کومه لکه پښتون چې دی، لکه زه درته اوس وایم د جنرال مبین لکه مخې ته جنډه ودرولې، زه دا ټول ګورم ډېر زیات. بیا خاص کر د پښتنو د کم دغه چې دی د پښتنو کم تاریخ چې دا زه ډېر زیات سټډي کوم، انتهایی او سټډي کړی مې د پروت د مره سره بابا او د نیکه دغه وختونه، او زما خپل یو نیکه دی هغه اوس هم ژوندی دی، ډېر عمر د الله دی ژوندی لري، هغه راته تاریخونه بیانوم. خو زه هسې یو خبره کوم چې لکه د اوس راځو موضوع ته دی دغه د دې جنډې فلیګ ستاسو زموږ د دغه کم ملي بیرغ چې دی مبین صاحب چې دی لکه تاسو دا کوشش شروع کړی دی، تاسو نیوکې کوئ، نور کوشش شروع کړی دی، لکه هغه دا وایي چې زه ملي بیرغ ته ګورم ماته اشرف غني رایادېږي، زه ملي بیرغ ته ګورم ماته فلانکي رایادېږي، زه دغه بیرغ ته ګورم ماته دا رایادېږي. چې دوی نوی تښتېدلي دوی داسې نوی کړي، نو دغه ملي بیرغ به موږ په افغانستان کې رپولی وی. ټیک شوه اموال صاحب؟ نو زه دا خبر کوم چې دا و چې په دې بیرغ ته تاسو نه څه تکلیف دی؟ ستاسو د سپین بیرغ نه په دې باندې کلمه لیکه، ټیک ده، په دې درې رنګې بیرغ کلمه خو په دې درې رنګې بیرغ هم لیکده. نو زه دا وایم چې دوی ولې داسې دا
درې رنګ بیرغ نه سپورټ کوي. ملي خلک چې دی نو په 100% کې چې دی نو 10% خلک په ملي بیرغ باندې په دې خپل ملي بیرغ باندې د دې سره جوړ دي او په دې کوم تاسو لکه ملي بیرغ چې درې رنګ په دې باندې خپه دي چې تاسو وایي دا ملي درې رنګ بیرغ نه کوي. یعنی 90% خلک چې کم دي 90% دا خلک تاسو سره په دې درې رنګ بیرغ کې ولاړ دي چې دا درې رنګ بیرغ زمونږ دی، دا ملي بیرغ دی، ملي سرود، ملي نغمې، ملي بیرغونه دا چې دي نو دا له ملک نه ورکوي. بادشاه چینج کیږي، د ملک قانون چینج کیږي، خلک چینج کیږي، حکمرانان مري لکه د دنیا خلک لا چې د قائد اعظم نواله د دې وخت پورې څومره خلک وفات شو خو ملي بیرغ څه دی حق ملي بیرغ رفیږي. نو ستاسو سره چې کم دی ستاسو سره 80% خلک چې دا ستاسو سره په ملي بیرغ کې ولاړ دي نو دا ولې نه راپاسې د دې دومره میډیا باوجود د دې دومره حلو زلو باوجود د دې دومره منډو باوجود دا ولې دومره ودی دي بیا ولې نه راپاسې واچ سره ګوره ملي بیرغ باندې بارخه خبره دی وکړه په طالبانو کې چې کوم ملي بیرغ نه مني پوه شي چې دا افغانستان نه مني، دا اتفاق نه مني. ملي بیرغ چې دا د یو ملک دا خبره وکړه د یو ملک نه بدلېږي. د خلکو خبره دی وکړه په خوست، ننګرهار، لغمان، په کابل کې ډېر زموږ ځوانان چې دي راغله چې بیرغ بدل کو 18 کسان په شهیدان زموږ ځوانان او موږ تقریبا 90% نه د 95% نه زیات افغانان ملي بیرغ، ملي سرود او د جنکو د مکتبونو دا زموږ درې سرې کرښې دي چې دا نه مني. موږ دا حکومت بالکل نه منو، دا د طالبانو حکومت اداره دا بالکل یو افغان ته د قبول ورنه دا. ان شاء الله د دې ملي بیرغ په چې دا خوا کړی دی ان شاء الله د دې 1000 به زر به خدای پاک د دې وطن نه ورک کړي. زه ته یو خبره درته کوم چې ګورئ د حکومت باید نور موږ لاس نه کوو. څنګه چې په سریلانکا کې خلک راووته په همداسې چې په کابل، په ننګرهار، په خوست یا په کونړ کې یا په قندهار کې چې نور تنګ شو. ما مخکې په دې لایفونه کړي ویډیوګانې مې کړي چې راووتې د کور نه ښځې، ځوانان، ماشومان، سپین ږیري په لکاو په میلیونونو په تعداد باندې ورشي په دې ارګ نه د ارګ نه وباسئ. ما د پنجاب نه ټوپک الی، ما د ایران نه الی، ما د امریکې نه الی، ما د روس نه الی. دغه کارونه دغه د حل لاره ده. نو دغه چې خو موږ د خلکو ته ان شاء الله دغه به کار به کیږي ځکه چې په تنګ شي سړی په جنګ شي نو ډېره مننه وروره خوشحاله اوسې. زه به دې ورور مرګ ته لږ ټیم ورکړم زما دومره لایف خو مننه. قموال صاحب یو خبره ولا کومه. قموال صاحب زیات خلکو په تاسو باندې نیوکه کوي د زمونږ د پاکستان افغان چې کوم د پښتون ورور چې کوم د افغان خو چې کوم پښتون جو هغه افغان ویل کیږي. قموال صاحب د پاکستان پښتانه چې کوم دي کوم د ټکنواله تر د هغه بین شي د بارډر پورې بار زمونږ د دیر چې کوم تاسو بارډر لګیدلې د هغه زګینه پورې دا ټول پتا باندې زیات اکثر په سلو کې چې کم دی نو چې کم از کم د نیم خلک پتا نیوکه کوي وای دا نفرتونه خوري. یعنی زستا کمنټسونه چې کم دي څومره کمنټس دا زه د لزر ټایم ورکوم په دې خپل مسافرې کې ګورم څوک سوي د ته څوک سوي دا خلکو ته سوي څه خبره روانه د خلک کم طرف ته زیات سپورټ کوي. صحیح حساب دی نو زیات خلک اکثر پتا نیوکه کوي وای دا چې کم دی د لر او بر افغان چې دی نو دا په دې کې اتفاقی پیدا کوي. نو څه وجه کې د شیدا نیوکه دا پتا باندې کې وجه سره دا لاس ټاکینګ دی په دې باندې زه ډیر زیات یعنی زه دوزه شوی مې چې زه دا حیران یم چې الته واوړو کدل ته واوړو هغه څه شو کړ دی څه شو الته ودرېګو کدل ته ودرېګو هغه سپورټ کو کدا سپورټ نو وس حیران یم چې زمونږ جبه یو مورنۍ جبه ده یو پښتو وایي په یو جبه لګي په یو خبره فویګو کوم دلته کې وایي چې په پښتو کې په پښتۍ ماتي کې مخزبه په دې خبره ودرېګم قاموال صاحب هر سړی دا خبره کوي کنه نو زه اوس دې ته سوچ کوم چې دا وجه څه ده څه مسله څه ده ولې پتا خلک دا نیوکه کوي څه وجه ده. اول دا چې دا خلک چې 50% خو دغه کوي مخکې خو داسې و چې 90% دا فیصدي ډېره زیاته وه. زه به تاسو څو خبرې وکړم. موږ او تاسو انسانان یو الله پوره دی نیمګړتیا په ما کې به مې په تا کې به مې او په بل کې وي. زه دغه څه خبرې چې کومه ته خو په دې میډیا ګورې که نه زه تا ته دا خبره کوم څومره خبرې زما رښتیا کېږي ته خپله ووایه چې ما کړي. ما ته دا ووایه چې دغه د پی ټي آی ورونې تقریبا اکثره د پښتنو تعداد چې دی پی ټي آی ډېر دی دې کې کوم شک نشته د عمران خان پارټۍ سره تعلق ولې زما دا ویډیوګانې د پی ټي آی والا ورونه دغه کوي ورسره لیکي په میلیونها او د ګورم وایرل کېږي زما د ټیک ټاک دومره نه کاروم او دا لیکي چې دا سړی رښتیا وایي ما سره ویډیوونه کوي مګر همدغه ورور نو ما سره کال به مخکې به ما ته کنځلې کولې بدې ردې به یې راته ویلې ډېر داسې د پی ټي آی یا داسې پښتانه شته ما ته ویل چې والله چې تا ته مونږ کنځلې کولې خو ستا خبرې ټول پاکې ګوره مونږ به حقیقتونه ویو مخالفت به وي خو انشاءالله وخت به راشي
دا نن چې ګوره دا باجوا ته یا بل ته بدرد ویل کېږي، خالي ما بیا چې دا نوم واغوستو ما ته به د ښکته پښتنو والا کنځل کول، مګر نن زه ګورم چې غدار ورته وایي، د امریکې غلام ورته وایي، قاتل ورته وایي، هر کنځلې ورته کوي، مګر پرونه پورې په ما غالب په انتقاد باندې کنځلې ما ته کولې چې ما باجوا باندې دا کوو. نو انشاءالله دغه 50% چې دي دا هم د خیره ختمېږي، 90% به انشاءالله زما سپورټر کېږي، او انشاءالله چې ډېر دي د 50% نه زما تعداد ډېر دی. ګوره دلته ډېر کار شوی، دلته 15 کاله زه تاسې نه ملامته کوم، دلته 15 کاله پنجاب ډېر غټ کار کړی دی، یا د پنجاب بادارانو په پښتنو باندې هغې ما مخکې مونږ په دې باندې بحث وکړو د پښتنو د نفرت په باره کې، مونږ یې د افغانان په پورته داسې ګرځولي چې دا خدای نخښه په هېڅ شي هم نه پوهېږي، او دغه چې دي د پاکستان یا د دې دشمنان دي. نو په دې باندې ډېر کار شوی دی، مونږ یو ستر جهاد کړی دی، په دې باندې مونږ ویاړ کوو، فخر کوو چې مونږ د میډیا د لارې ډېر داسې افغانان پښتانه الحمدلله هغه خپلې لارې ته، خپل تاریخ ته او خپلو افغانانو ته اتفاق اتحاد ته هېڅکله ته ما ته ووایې چې زما د خولې نه چا مور خور ته ما کنځل کړې ده یا مې توهین کړی دی. یو شی دا شی مې کړ، زه وایم چې ما ته د باجوړ مورکۍ خپله مورکۍ ښکاري، ما ته د باجوړ خور خپله خورکۍ ښکاري، ما ته هېڅ فرق نه پیدا کېږي. انشاءالله چې کوم ناپوهه ورونه دي په دې میاشت نیمه کې به تا ته هغه معلومات وشي چې همدغه زما ستا دا خبرې چې وشي دا ویډیو به مې انشاءالله شیر کوي چې واقعي دې خلکو رښتیا ویلي. ټیک د قاموال صاحب زه ستا دوه بیانونه ګورم، یو د مخکینی ګورم، یو د عربیانو خبره، یو د قدیم ګورم، یو د جدید ګورم. قدیم دی هغه ګورم چې کم دی مخکې کړي نو هغه وروسته کې ګورم هغه دا چې وایي چې زما خبرې رښتیا کېږي نو چې هغه کم طرف ته ځي، او بل د جدید ګورو چې دا څه وایي او بیا هغه وروسته څه کېږي، هغه کار کېږي که نه کېږي. زه باچا قاموال صاحب الله دې په ټولو پښتنو باندې خپل رحم وکړي. دې خبرو کې ښه چې دغه لایف بیا ساده 10 سپتمبر 2022 کال د سپتمبر میاشت که نه یا به لوی افغانستان جوړېږي یا به ځان ته پښتونستان جوړېږي، په الله دې سپارم. قاموال صاحب یو خبره جوړه نه شته انشاءالله که ژوندی وم بیا به درشم بحرین ته براله پردې به راغلي چې قاموال صاحب یو خبره درته کومه، دا تاسو چې لکه هسې کوم دا نیچرلي یو سوچ لرئ چې تاسو وایئ چې یا به یو غټ پښتونستان جوړېږي یا یو پښتونستان جوړېږي یا به یو غټ خوشحاله یم. نو یو خبره ده تاسې کومه قاموال صاحب، نو که هسې زموږ د پښتونستان جوړ شي نو موږ به کې څه شی راپو کوم بیا راغلی ستاسو لکه کویک جواب غواړم، یو کویک جواب غواړم. بیا راپورې تقریبا دغه سره ورته وي او لاندې به پښتونستان لیکلي، او انشاءالله په اټک باندې به د باچا خان بابا عکسونه لګېدلي، میرویس خان بابا عکسونه او د فخر افغان بابا عکسونه او د خوشحال خان بابا عکسونه، د رحمان بابا عکسونه وکړي. انشاءالله بیا به د پېښور په بوټونو باندې اردني وي، ټوله به پښتو. زه په دواړو کې خوشحاله یم، زما خپل نظر دی، زه داسې نه کوم چې فیصله کوم، خو په دې دواړو کې به یو کېږي. او انشاءالله ته به د بحرین انشاءالله زما پښتونخوا وي، دوبۍ به انشاءالله بیا دا وي انشاءالله. باچا قاموال صاحب دغه دی دا د دې قاموال صاحب اواز نه راځي اوس درځي. قاموال صاحب هم تاسو څه خبره وکړه دوبۍ څه قاموال صاحب پښتونستان به ښه صحیح ده. ستاسو ورونه راسه دا د خوا ته ناست دي د افغانستان دي جنډې په جامو باندې لګول دي، زه پسې ریګولر خان دم دا د خوا ته مې ناست دي کله ناکله قاروم او خان دي دا ټول مې خوا ته یو ځای مسافر یو اماراتو کې پاتې کېږو. بالکل ولې نه زه خو دلته کې خو ستاسو کاروبارونه زیات د افغانانو دي، د روټو بټۍ دي، خصوصي چې ورشو نو ډېر زیات قاروم تنګوي انتهایي ډېر زیات، خو هغوی ته زما مزاق زه باچا قاموال صاحب ډېر عمر درکړي، خوشحاله اوسئ.